صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وایا د الله رنګ غوره کړئ، د هغه له رنګ نه به ښه د چا رنګ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ای پیغمبره، دوی ته ووایه آیا تاسې د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ؟ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې. زمونږ عملونه زمونږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي او مونږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د یعقوب زوزات ټول یهودیانو یا نصرانیانو؟ ووایه تاسې ډېر ښه پوهیږئ که الله له هغه چا نه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمهواري ورله غاړې شوي وي او هغه پټه کړي. ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره، له تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 142 آیت څخه اورئ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ناپوهان به ارومرو وایي پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو. ای پیغمبره، دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي، د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولی یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړوو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډیر سخت و، مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. الله به ستاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي. باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. د آسمان لوري ته ستا بیا بیا مخ اوختل مونږ وینو. دا دی مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي. د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه. اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ، لمونځ وکړئ. کومو خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی، خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. که ته د اهل کتابو ته هره نښانه راوړې نشي کېدای چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولی شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده. او که ته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني، خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري، نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کېږه مه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ. هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي. د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ته چې له هر ځای نه تیریږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بخبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او له هر ځایه چې تیریږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي. هو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړلی شي
خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي، ستاسې ژوند سوتره کوي، تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. له دې عمله تاسې ما په یاد ولرئ، زه به تاسې یاد کړم او زما شکر ادا کړئ، د نعمت ناشکري مه کوئ.